ابلیس علیه اللعنه د یو چا سره ملګری په صورت د انسان باندې چې دی هغه د یو انسان سره ملګری دی ځي یي انسان د سهار لمونځ قضا کوي ابلیس ورسره ملګری دی ماپښین لمونځ یې قضا کوي مازدیګر یې قضا کوي ماښام یې قضا کوي ماخوستن لمونځ یې قضا کوي چې بیدېږي ابلیس ورته وویل زه ستا سره دلته انډیوالي نه یو ځای نه در سره بیدېږم هغه ویل ولې زما انډیوال وې د سره ول زه د الله د عذابه بیریږم چې د خدای عذابه پر تا نازل شي زه به در سره در بدره سم ځکه ما یوه نافرماني د الله وکړل الله تر ورځې د قیامته پورې چې دی هغه زه د انسانانو پر ژبه باندې پر ما لعنت ویل کېږي زه یو رانده جوړ شولمه په دنیا او آخرت کور خرابي مې راغله تا د سهاره څه تر دې ماخوستنه 15 واره د الله نافرماني وکړل نو زه بیریږم چې د الله عذابه پر تا نازل شي زه به در سره غرق شوی یم زه یو ځای نه در سره بیدېږم ته ولې د ځان سره دا سوچ نه لرې زه و ته یې ولې نه لرو چې ودرېږه زه چې د لمونځ سره داسې بې پروا یم داسې قضا راته اسانه ده پر خپل زنانې پر خپل بچي ته ودرېږه زما دغه ګران زوی چې د دې په کوچنیوالي کې مې په کوڅه کې هغه د ده پر سر باندې جنګونه کوله او خپله دغه ژبه چې الله و ما ته راکړې وه د دې بچي سره مې ځان کوچنی کړی و د ده په ژبه ورسره ګډېدلم په داسې نیمکه ژبه ورسره ګډ وم دا ګران زوی زه ولې سهار و دې جماعت د غږ پر ده باندې نه کوم یا ماپښین پر جماعت باندې دا زما څنګه پیرزو کېږي چې زما په مخ کې الله پاک چې دی جهنم کې اچي او د جهنم په زنځیرانو باندې دی قیدیږي او په داسې بې عزتۍ باندې چې تر ناسیه ملک ونیولی وي جهنم کې غورځي